د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې یو ډیر ستر شخصیت چې خصوصا زموږ افغانانو لپاره ډیر زیات مهم دی خوشحال خان خټک دی. خوشحال خان خټک یوازې د افغانانو لپاره مهم نه دی، د پاړه باندې غربي پوهانو هم ډیر څه ویلي دي او خصوصا په شرق کې د هند د ازادۍ د نهضت په برخه کې علامه اقبال د کریکټر نه ډیر زیات متاثر شوی دی. د خوشحال خان په باره کې ډیرو خبرو ته به ضرورت ځکه نه وي چې د پاړه زموږ په کورنیو تولیداتو کې ډیر څه شته، مګر د فکر او فرهنګ د سرلارو لړۍ به پرته د ده له نامه د یادولو او د ده د کارنامو له یادولو بیخي ناقصه وه. خوشحال خان په 1614 زیږدیز کال کې زیږېدلی دی چې په قمري حساب باندې 1022 کېږي او په شمسي حساب باندې 902 کېږي. د خټکو د قوم د مشر شهباز خان زوی دی. شهباز خان په خپل د یحیی خان زوی و او یحیی خان د ملک اکوړي زوی و. ملک اکوړي هغه کس دی چې د اکبر باچا په وخت کې د خیبر د لارې د ساتلو وظیفه د ورکړل شوې و او د کوټ د سیمې نه راکوچېدلی و. هلته د خپلوان سره ګزارنه وشوې او په سمه کې د باچا سره په خدمت باندې او د لارې د ساتلو وظیفه اخیستې وه. ډیر تکړه باتور جنګیالی ملک و او له همدې امله هم د باچا ډیر خوښېده او ډیر اعتماد یې پرې کاوه. د هغه پسې زوی یحیی خان هم دغه وظیفه ولرله او د یحیی خان پسې شهباز خان د خوشحال پلار هم د دغې لارې د ساتلو وظیفه درلودله. د دوی اختلافات خصوصا د سیمې د نورو پښتنو قبایلو سره او په تیره بیا د یوسفزیو سره ډیر زیات وو او پاچاهي دربار دا خلک د یوسفزیو په ضد باندې ډیر زیات وکارول. خوشحال خان هم لومړی ځل چې جنگ ته لاړه په 14 کلنۍ کې د یوسفزیو سره په جګړه کې برخه واخیستله. پلار او نیکه هم په همدغو جنګونو کې وژل شوي دي او د هماغه وخت د عصر د ارزښتونو سره سم د پښتني قبایلو ترمنځ په طرفګانیو کې دوی ډیر وخت تیر کړی دی. مغولو پاچاهانو هم په دوی باندې په کافي اندازه اعتماد درلوده. پس د اکبر باچا نه جهانگیر هم په دوی باندې اعتماد وکړ او دوی ته همدغه جاگیر او منصب ورپرېښود او د هغه نه وروسته شاه جهان هم همدغسې وکړل. خوشحال خان په 25 کلنۍ کې کله چې پلار یې ووژل شو په 1641 میلادي کال کې د خټکو مشر شو او شاه جهان پاچا هم په همدغه منصب باندې ومانه. شاه جهان پاچا د مغول یو ډیر مهم پاچا و او په 1592 کال کې زیږېدلی دی. په 16شپږم کال کې مړ شوی دی، خو د پاچاهي دوره د 1628 نه تر 1658 پورې ده. د شاه جهان او د پښتنو ترمنځ اړیکې له یوې خوا د پیرروخان او د هغه د پلویانو د مبارزو د دوام په چوکاټ کې وي او له بلې خوا له یوسفزیو سره په جنګونو کې وي. پیرروخان د اکبر په وخت کې خپل حرکت شروع کړی و، مګر د پیرروخان حرکت تقریبا نیمه پیړۍ یا څه باندې نیمه پیړۍ دوام وکړ او تر ډیره پورې د شاه جهان په وخت کې هم د دوی حرکت روان و، د لمسیو د زامن د پیروانو حرکت روان و او یوسفزیو هم له خپلې خوا نه د حکومت د باج منلو ته غاړه نه ایښودله. نو په دغه دواړو صحنو کې د له یوې خوا د پېښور ځینې مخاور لکه اخوند درویزه او دا خلک وکارول او له بلې خوا د خوشحال خان غوندې نور خانان یې هم وکارول. البته اخوند درویزه خو مخکې تیر شوی و. اخوند درویزه مخکې شو، دغه پیروان بیا هم د پیرروخان د پیروانو سره په دوامدار ډول وجنګېدل. البته په ایډیالوژیکه برخه کې د هغوی نقش ډیر زیات و، د نظامي برخې نه. د شاه جهان زوی اورنګزیب په خپل پلار باندې په 1655 کال کې کودتا وکړله او په خپله قدرت ته ورسېده. اورنګزیب د حکومتدارۍ په برخه کې نوي نظریات درلودل. د شاه جهان په حکومتدارۍ باندې ځینې اعتراضونه درلودل او خصوصا د خیبر د لارې د امنیت په خاطر د نور تدابیر درلودل. استاد منلی دی چې یو جنگي سړی و، نظامي سړی و، د فتوحاتو شوق هم ډیر درلود.
هغه سیمې چې شاهجهان نه ویلاندې کړي یا شاهجهان ډېر علاقه نه لرله چې لاندې کړي د دې هغو د لاندې کولو شوق هم درلود. دغسې یو حالت هم و. دا حالت هم و. د دې ترڅنګ بله مهمه خبره دا وه چې اکبر باچا چې په هندوستان کې قدرت ته ورسېده د دین الهي په نامه باندې یوه هڅه وکړله چې د هند ټول مذاهب سره نږدې کړي. جهانګیر او ورپسې شاهجهان هم که څه هم د اکبر دین الهي پرېښی و مګر بیا هم د ادیانو ترمنځ یو تعادل غوندې ساته. اورنګزیب ځان ډېر افراطي مسلمان ښوده، حتی تر دې پورې چې کله چې اورنګزیب مړ شو د په خپل ژوند باندې 2 کاره کول ډېر خوشخطه و. یو یې د قرآن کریم خطاطي کوله او بلې خولۍ جوړولې. کله چې مړ شو وصیت یې وکړ چې د دولت پیسې په ما پسې مه لګوئ او د قرآن د خطاطۍ پیسې هم را پسې مه لګوئ ځکه چې زه په دې نه پوهېږم چې قرآن لیکل او بیا د هغه خرڅول روا دي که روا نه دي. نو ما پسې یوازې زما د خولیو د لارې ګټل شوي پیسې ولګوئ. تر دغه حده پورې د یا په واقعیت کې او یا د تظاهر په خاطر مذهبي اړخ باندې ډېره زیاته تکیه کوله. استاد منلی که اوسني اصطلاحات استعمال کړی سو، اکبر پاچا چې کومه پالیسي روانه کړې وه او حتی بابر چې روانه کړې وه هغه څه نه څه شاهجهان تر عهده پاته وه او دغو مغولو پاچایانو د اوسني عصر په اصطلاح باندې یو څه سیکیولر پالیسي لرله. خو اورنګزیب بیا داسې نه و. اورنګزیب دغسې نه و او اورنګزیب غوښتل چې د اسلامي افراطیت نه په ګټې اخیستنې باندې هغه هدف چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د ځینو سیمو فتح کول، د خپل قدرت قایمول وو، د خپل ورونو وهل وو، د نورو قومي مشرانو چې په دربار کې ورته ډېر زیات ځای ورکړل شوی و او د ستر جنرالان وو د هغوی د قوت کمول وو. دا ټول اهداف ته غوښتل چې د دې لارې لاسته راوړي. او استاد منلی یو بل څه هم ویلی سو، د خپل پلار بندي کو او ورونه یې ووژل او د مشر زوی هم نه و. د پلار مشر زوی داراشکو او پلار دا ویلی و چې زما ځایناستی په داراشکو یي. نو دا یو قسم په نامشروع طریقه قدرت ته ورسي. قدرت مشروعیت نه درلود. د داسې معلومیږي ځینې مورخان دا وایي چې د دې له خاطره چې اوس ځان ته یو مشروعیت پیدا کړي نو د په دې خاطر هم د بزرګۍ تظاهر کوو. نو خوشحاله وای چې ښه عادل پاچا پیدا شو. اورنګشاه د دین غمخور دا خپل پلار تړي په عدل په فتوا وژني خپل ورور. یا یو بل ځای وایي چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. طبعا چې خوشحال دی نتیجې ته رسېږي دې نه معلومیږي چې نور به هم په همدغه فکر وو. په هر صورت اورنګزیب هغه د جاگیردارۍ او د راهدارۍ مناسبات چې پلار او نیکونه یې جوړ کړي وو هغه یې ړنګول غوښتل او غوښتل چې یو بل نوی نظام ټینګ کړي. نو د دې په خاطر یې خوشحال هم له خپل منصبه لرې کړ او د دې ویرې چې خوشحال ډېر د نفوذ سړی و، په پښتنو کې محبوبیت درلوده. نو هسې نه چې دی ورته کومه ستونزه پیښه نه کړي نو دی بندي هم که. په ګوالیار کې بندي و، بیا د هغې نه وروسته رنتبور کې بندي و، یو څه موده بیا په ډیلي کې او په اګره کې نظربند هم و. په دغه زمانه کې چې دی په زندان کې و خوشحال خان په خپل ژوند باندې فکر وکړ دا چې د مغولو خدمت کاوه او ډېر په صداقت د مغولو خدمت کاوه. د مغولو دپاره پښتانه ووهل او بالاخره مغولو د قدر ونه شو کړلی. ده ته یې داسې یو احساس ورکړ چې که پښتون هر څومره خوش خدمتي هم وکړي بیا به هم د 2مې درجې یو ښاروندی وي او که 1000 کاندي پښتون مغول به نشي، که 1000 کاندي پښتون مغول به نشي. نو دا فکر ورته پیدا شو او دا خبره ډېره په عمق سره درک کړله. بله یې دا درک کړله چې د په خپل ځوانۍ کې او تر دغه وخته پورې چې د ژوند کړی و د پردیو دپاره خپل وهلي وو او په دې باندې هم ورته یو څه پښیماني پیدا شوې وه. د شاعر و، لیکوال و او په بند کې هم په هغو مسایلو باندې چې د شعر او د ښکار د لاسه ورته نه وزګارېده. د بند په شپو کې وخت پیدا که او په هغو مسایلو چې د دین سره او د وطن سره د سیاست سره ارتباط لره هلته هم علاقه ونیوله. په 1480 کال کې د بنده خوشي شو، بیرته راغی او که څه هم اورنګزیب وغوښتل چې دی په یو ډول باندې بیرته دربار ته راجذب کړي مګر د زړه وهل شوی و او دی نور نه و حاضر چې د چا خدمت وکړي. په 1422 کال کې د پاچا یو سرلښکر چې امیر خان نومېده او د کابل نه پېښور خواته روانو په کونړ کې د صافیو په یوه ښځه باندې تیری کړی و. یو عسکر خلک را پاڅېدلي و، هغه عسکر یې وژلی و.
نو د صاحب منصب غوښتل چې د خپل نفوذ د ثابتولو لپاره هغه خلکو ته چې د عسکري وژل او جزا ورکړي. په دې باندې پښتانه راپاڅېدل او صافي او افریدي او مومند او شینواري او خټک او دا ټول سره یو ځای د کونړ د خلکو د صافیانو ملاتړ وکړ. په دغه جنگ کې خوشحال سره ایمل خان او دریا خان هم مرګري وو او دلته د مغولو لښکر مات شو، حتی چې د 40,000 کسانو نه د دوی یوازې 4 کسان ژوندي پاتې شول. 2 کاله وروسته اورنګزیب په خپله راغی، په اټک کې میشت شو او وی غوښتل چې د پښتنو سره بیا جنگ وکړي، مګر دلته د یوازې د جنگ د لار رامخته نه شو. د جنگ تر څنګ یې د رشوتونو لار هم خپله کړله او پښتنو مشرانو ته یې رشوتونه ورکړل چې په هغې ډله کې د خوشحال خان خپل زامن هم وو. سره مهران د ننوځي په کوهسار، سره مهران د ننوځي په کوهسار او بهرام چې د خوشحال زوی وو او د مغولو طرفدارو، د بهرام او د خوشحال ترمنځ هم روابط خراب شو. نو دلته خوشحال د پښتنو د یووالي کوشش شروع کړ او وروسته نو د بیا د خپل ژوند وروستۍ 2 لسیزې یا څه کم د پښتنو په یو کولو باندې ولګولې او غوښتلې چې د مغولو په مقابل کې د پښتنو یو قدرت جوړ کړي. د خوشحال خان نه مخکې پیرروخان هم د پښتنو د یو ځای کولو کوشش کړی و او غوښتلې چې پښتانه د یو منسجم قدرت په حیث باندې مطرح کړي، مګر د پیرروخان د انسجام وسیله مذهب و. هغه غوښتل چې د مذهب د لارې پښتانه سره یو ځای کړي او خوشحال خان اولین کس دی چې د پښتونوالي او د پښتني نشنالیزم یا د پښتني قوم غوښتنې په اساس باندې د غوښتل چې دا خلک سره یو ځای کړي. نو فکر کوم چې د نقش په دې سیمه کې له دغه درکه ډېر مهم دی. علاوه د دې نه د ډېر شعوري کار کوي، تر څو چې د مغولو په خدمت کې دی او مغول ته کار کوي، وفادار دی چې منصب مې د مغول خور یو ملک وم، چې منصب د مغول نشته اوس ملک یم. نو د په شعوري ډول باندې کار کوي او د په لاس کې چې بله وسله ده د قلم دی. د قلم نه هم شعوري استفاده کوي. د کورنۍ د زامن لونی ټول باسواده دي، اکثریت د شعر سره هم سروکار لري، د علم سره هم سروکار لري، سبقونه ویلي دي او خوشحال لومړنی پښتون دی چې په شعوري ډول باندې او په سیستماتیک ډول باندې ترجمه ته فکر کړی دی. له یوې خوا خپل عنعنوي محلي ارزښتونه غواړي چې وروزي. خپل زوی صدر خان خټک ته وایي چې باید د پښتنو قهرمانانو داستانونه ولیکل شي، لکه د ادم خان او درخانۍ او د دلی او شهو کیسې چې په خپل خوشحال خان غوښتل چې دا ولیکل شي. دا د هماغه عصر سره نږدې کیسې دي او غوښتل چې لکه څنګه چې په فارسي کې دغه ډول کیسې لیکل شوې وي، همدغه کیسې د پښتنو د فرهنګ نه هم ولیکل شي او د پښتنو فرهنګ وساتل شي. علاوه د دې نه مذهبي آثار که څه هم د دنه مخکې ژباړل شوي وو، اخوند درویزه ژباړلي وو، پیرروخان او د پیرروخان پلویانو ژباړلي وو، رشید البیان چې یو ډېر مهم مذهبي کتاب دی لیکل شوی و. د پښتو دپاره په دغه وخت کې کارونه شوي وو، مګر په ډېر منسجم ډول او په ډېر اکاډمیک ډول باندې که دا اصطلاح موږ وکارولی شو، په ډېر شعوري ډول باندې د خوشحال خان په وخت کې دا کار شوی دی. د په خپله هم ترجمې کړي دي، د خپل زامن هم ترجمو ته هڅولي دي او د پښتنو د تاریخ د لیکلو هڅه هم کړې ده. د پښتنو د جغرافیې د لیکلو هڅه هم کړې ده. سواتنامه د جغرافیې د لیکلو یو هڅه ده. بازنامه د پښتنو د سیمې د طبیعت د څېړنې یوه هڅه ده. نو د کوشش کوي چې په علمي ډول باندې خپله سیمه وپېژني او خپله سیمه نورو ته ور وپېژني. دا د دویم مهم ټکی دی او د په ژوند کې دریم یا د ژوند دریمه برخه چې هغه هم د مبارزې دي او پس له مرګه یې ډېر زیات اهمیت پیدا کړ. هغه دا و چې په 20مه پیړۍ کې کله چې افغانستان د انګریزي ښکېلاک نه آزاد شو، خوشحال خان د پیرروخان سره د افغاني آزادۍ غوښتونکي نهضت یو سمبول شو. مذهبي خلکو ډېر زیات تمرکز په اخوند درویزه او په رحمان بابا کاوه، مګر هغه کسان چې په شعوري ډول غوښتل د افغانستان د سیاست لپاره کار وکړي او د افغانستان په سیاسي نقشه کې مثبت رول ولوبوي، هغوی خوشحال خان ته ډېره توجه وکړه، د خوشحال خان کورنۍ ته توجه وکړه، د خوشحال خان درسونو ته توجه وکړله او په دې برخه کې هم د په نامه باندې مهم کارونه وشول او د افغانستان لپاره یو هویت جوړ کړ.
دغه هویت د جوړېدلو لپاره یو بل شی چې ډېره مرسته ورسره وکړله هغه دا و چې خوشحال خان په خپل ژوند کې د پښتو ژبې او د پښتو فرهنګ لپاره د معیار جوړول یو اصل ګڼلی و. پښتو ژبه د مشکله د دې بهر موندنه شي همما ورته یو څو بهره په ډېر مخود راغلي. د کوشش کاوه چې پښتو ژبه عروضي کړي، په شعوري ډول دا کار کاوه. نور شاعرانو شعرونه ویلي دي مګر په دې باندې فکر نه کړی چې پښتو د عروضو په قالب کې راځي که نه راځي. همدغه راز د پښتو د لیکلو دپاره استاد حبیب الله رفیع وایي چې د دې ورک شوی کتاب چې زنځیرۍ نومیږي په حقیقت کې د ده د رسم الخط یو لارښود و او دغه لارښود هم د پښتو ژبې د هغو تورو خیال ساتي چې په پښتو کې په بېلابېلو قبایلو بېلابېلو ډولونو باندې تلفظ کېږي. یعنې دلته هم د معیار او د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی. یوازې د خټکو په ژبه باندې لیکل نه دي کړي، د بین الافغاني معیار خیال ساتلی دی. حتی په شعر په قافیه کې په وزن کې ډېرې کلمې داسې د راوړي دي چې د خټکو د تلفظ سره برابرې نه دي مګر د ډېرو پراخو پرګنو د تلفظ سره برابر دي چې هغه ختیځه پښتو ده. نو دلته بیا هم د خوشحال خان بابا د ادب او د هنر معیاري اړخ ډېر زیات مهم دی. د دغه ټولو عواملو سره موږ ویلی شو چې خوشحال خان د افغانستان د جوړولو لپاره یو ډېر مهم شخصیت و، مګر نه یوازې د افغانستان جوړولو لپاره بلکې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړله د نیمې وچې د ازادي بخښونکي نهضت دپاره هم یو د لارې مشال و. او نه یوازې دا چې پښتنو مبارزینو لکه غفار خان د ده له ژونده ډېر څه زده کړه، غیر پښتنو مبارزینو هم د ده له ژونده ډېر څه زده کړه او د ده په ژوند او آثارو باندې د هند ازادي غوښتونکو هم کارونه وکړل او یو ډېر څه یې ترېنه واخیستل. استاد منله د خوشحال خټک په رسمي هڅو باندې یا په هغه سیاست باندې چې د هغه وخت له حکومت سره په ټکر کې دی ډېرې خبرې کیږي، ضمن ادبیاتو ته په خدمت او ژبې ته په خدمت خبرې کیږي. خو که لیدلوري ته راسو د خوشحال له لویې سره هغه لیدلوری چې څو سوه کاله پخوا د خوشحال د ژوند په زمانه کې په اروپا کې پیدا سو، هغه کسانو لکه مخکې چې په دې بحثونو کې خبرې ورباندې وسوې لکه دکارت لکه بیکن، دغو خلکو چې د دې لیدلوري په جوړولو کې برخه واخیسته او د دې لیدلوري په برکت د اوسنی تمدن پیدا سو. که له دې نظره خوشحال ته وګورو د پښتو په پخوانو شاعرانو کې او په مشرانو کې خوشحال دغه د نوي تمدن لیدلوري ته تر ټولو نږدې سړی نسو بللی. زه فکر کوم له دې نظره هم د ډېر مهم دی. د ماکیاولي ته د سیاست د علم پلار وایي ځکه چې د سیاست یو قسم په ریالیزم باندې بنا کو. د خوشحال په شاعري کې به ډېر داسې شی پیدا کوي چې د ماکیاولي په د پرنس کې به پیدا کوي، یا د اخلاقیاتو په برخه کې یا د مینې په برخه کې. هغه مینه چې پخوانو شاعرانو انځوروله هغه معشوقه سترګو ته بیخي درېدنه، لیکن دا معشوقه مځکې ته راوسته زموږ سترګو ته یې ودروله. یا د ګلونو ذکر کوي، د باغ ذکر کوي، د دنیا د ودانولو ذکر کوي، یعنی هغه ارزښتونه چې ژوند ورسره بهتره کېدی سي او ژوند ورسره غوړېږي. له دې نظره هم زه فکر کوم خوشحال ډېر څه کړي دي چې څېړنې چندان نه دي ورباندې سوي. البته دا به مبالغه چې مونږ د غربي فکر پلی کوونکی په شرق کې وبولو، مګر واقعیت دا دی چې په دغه وخت کې غربیان هند ته رسېدلي دي. د هند سره د غرب تجارت شته. دا په دې معنا ده چې د اروپا او د هند تجارت په باره کې د کافي معلومات درلودل. همدغه راز په دغه وخت کې په هند کې نوې وسلې چې رایجېږي، هغه وسلې چې اروپایان جوړولی شي، توپونه خصوصا او د توپ ایشتلو په هنر کې، د ټوپک په هنر کې، دا هغه څه دي چې له غربه راغلي دي. او فکر کوم چې خوشحال به زمونږ یو لومړنی شاعر چې د ټوپک ذکر یې کړی دی. نو دلته هم د خپل عصر سړی و. له بل لوري د په خپل تاریخ پوهېده، د هند تاریخ ورته معلوم و، د پښتنو تاریخ ورته معلوم و، پښتني قبیلې پیژندلې. د په واقعي ډول باندې یو مشر و. نو د واقعي سیاست سره د تړلی و او واقعي سیاست ماکیاویلي هم
سیاست لاسمانه نه دی راغورځولی، واقعي سیاست باندې فکر کړی دی او هغه لارې جوړه کړې ده او خوشحال هم په واقعي سیاست باندې فکر کړی دی. دستارنامه د په زندان کې لیکلې ده، په زندان کې د سره کتابونه نه وو. اوس په همدې کتاب کې د ښځو تعلیم هم مهم ګڼي. دا هغه ارزښتونه دي چې اوسنی تمدن پرې ولاړ دی او زموږ نسبت نورو پخوانو شاعرانو ته یا نورو پخوانو مفکرانو ته د په اثارو کې د دغو ارزښتونو څرک ډېر لیدای سو. زه دا ویل غواړم د حکومت تصور لري. نورو د دنه مخکې مشرانو د خانۍ تصور درلوده، مګر د حکومت تصور لري او د حکومت په تصور کې طبعا ټولنیز مسایل مطرح دي، د نورو مشرانو سره او د نورو خلکو سره روابط مطرح دي او په خپل په ټولنه کې د پرمختګ د وسایلو په ډله کې تعلیم او تربیه چې له کوره شروع کیږي دا هم پکې شامل ده. اسلامي اخلاقیات هم په دې کې مطرح دي. نو دا هغه څه چې خوشحال په خپل عملی تجربه باندې پیدا کړی دي او د خوشحال نه یو ډیر مدرن په اوسنی مفهوم مفکر جوړ کړی دی، ځکه چې د خپل پوهه په کتابونو کې आवाज نه لټوي، د خپل پوهه د زړو پوهانو نه زده کوي، د خپل پوهه په تجربه کې عملاً د نور مشرانو سره پراشه درشه کې د خلکو سره پراشه درشه کې لټوي او دا هغه علمي میتود دی چې د همدغه وخت ډیرو ستر مفکرینو په غرب کې هغه ته سیستماتیکه بڼه ورکړې ده. یعنی خوشحال سیستماتیک فکر نه لري، د لا هم شرقي مفکر دی، خواره واره افکار لري، مګر دغه خواره واره افکار یې بیا هم د تجربو په اساس ولاړ دي. نو په دې خاطر ویل شو چې په شرق کې د نوي عصر د مقتضیاتو یو حکیم لکه څنګه چې اقبال وایي